السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نه ویډیو کې درته هر کلی وایم. عزتمندو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخه ته راغلې ده. د مدان سره تعلق لرونکي دوه ماشومان وروڼه چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل او د قتل کېدو نه بعد بیا اوبو ته واچول او بیا د اوبو نه بعد بیا د کلي خلک خبر شول او د ریسکو والا ډبل 1 ډبل 2 غوتمار راغلل او هغوی د اوبو نه راویستل. نو آیا دا چا ظالمانو قتل کړل او بیا یې اوبو ته واچول؟ مرګرو د مور او پلار د ماشومانو د قاتلانو باره کې څه وایي؟ مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زمونږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په د مشرق ټي وي چینل کې نوي وئ نو زمونږ مشرق ټي وي چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره د رس نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د مردان سره تعلق لرونکي دوه سکرونه چې چا قتل کړل د هغې نه بعد یې دریای سیند ته واچول او مرګرو دا خبره مور او پلار کوي چې دوی ما نه سار سبایی کې سکول ته لاړل. دواړه وروڼه ما تیار کړل او سکول ته مې پرېښول او چې د سکول نه بیا دوی واپس نه دي رغلي او بیا موږ ته 2 بجې دا اطلاع میلاو شوه چې دا چا ظالمانو دا قتل کړل او د قتل کېدو نه بعد بیا سیند ته اچولی وو چې بیا موږ ته لاشونه د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 غوتمارو کور ته راوړل او پولیس هم په ماغه موقع باندې راغلو او اوسه پورې موږ ته هیڅ قسمه پته نشته چې آیا د دومره ظلم او زیاتې زموږ سره چاو کو چې زموږ د ګل ماشومان چا قتل کړل او د هغې نه بعد بیا دریا ته مرګرو چې زموږ د حکومت او د پولیس نه دا درخواست دی چې زموږ چې زمره ظلم او زیاتې زموږ سره چا هم کړی دا کسان دي گرفتار کړلی شي او د دې سخته نه سخته سزا ورکړلی شي. عزتمندو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښه وي. الله پاک دې د قاتلان په زر تر زره په لاسو باندې ورکړي. ډیره مننه، شکریه.